پس د یو ښار اسلامي شولی یا د کافرو ښار شولې لپاره معیار څه دی؟ اکثریت پکې مسلمانان ژوند تیروي، اکثریت پکې کافران ژوند تیروي. سلو کې 80% کم ځای کې مسلمانان ژوند تیروي، بالکل هغه حکم به کیږي څه دغه اسلامي ښار دی. بالکل. او کم ځای کې چې 80% پکې کافران ژوند تیروي نو حکم به کیږي چې دغه کافر دی. او که د دوی نسبت برابر وي، یعنی 50-50 وي، صحیح 50% یو ښار کې مسلمانان دي او 50% پکې کافران دي، نیم پکې مسلمانان دي او نیم پکې کافران دي. نو په دې صورت کې هغه اسلامي ښار نه حسابیږي. هغه ځای کې کومه ذبح وشي هغه ذبح له وجې نه حلال نه کیږي او د هغه بازار کې هم هغه حلال نه دی. صحیح. دغه معیار ما بیا عرض کوم چې معیار پکې ملک او هیواد نه دی، معیار پکې ښارونه دي. کم ښار کې چې دغه غوښه دی، دغه پوستکی دی، هغه دی ممکنه د یو ملک وي، اسلامي ملک وي، بالکل، خو هغه کې چې یو ورکوټې ښار دی چې هغه کې ټول کافران دي. صحیح. ټول پکې کافران دي یا اکثریت پکې کافران دي یا 50% پکې کافران دي. حکم به کیږي چې دغه ځای کې کوم ذبح شوي دی هغه ذبح له وجې نه هغه حلال نه دی، مګر انسان یقین وکړي چې چا څه ذبح کړي دي هغه پکې مسلمان دی.